اگه خانیه دا ګټې څه سلک دی او په دې ځای کې کیسه ده دا ما ته خان وي خان تا ته ویل چې دې ځای کې تو ګټې اقدام زما بغیر اجازه ته ته راغلی دلته کاروبار دې دا کړلی دا ما ته سیري وي سیري پسې لاړ شه جمروز خان راغلی و هغه زه دې کار شهباز خان ځکه مخبره مو ورشئ خنک ترې اواز کړه د خانانو دا جرأت چې په موږ غوندې سړو ته لاس واچوه کمریا تا زما دا مزدور دی دا نه ولې وسړو دا زمونږ دا څه د پلار نه دی اوره خانانو دا ځای زما نیکه قبضه کړی په دې کې ستاسو کار نشته ودرېږه خانیا پرېږده سړیه سر د اتانو یې کالټوس په شپېتو روپۍ دانه ده دا شو مزاد او تورم تیره چې څه کولی شئ وکړئ یو بل پسې څه کومه چې پوهېږې په خپله د خانانو ته پته ولګي چې د موږ غریبانانو څونه زور دی هلته ستا څخه مزدوره وویشته جمروز خانو لالا چا غرض مې لرله دا خان ویښته نو تا وی چې میوله نن یې څه سنبالوه بېغمه شه روکه زه یم که لالا یې لا ژوندی دی خانانو بیا چېرته م راپرېښه کړله چې را خوشې یې دواړه زړونه یو خو دې ګسه شو بیا هم څه دي موږ ستا مرګ پسې راغلي یو مرګ پسې ستا به وجنو دا مرګ به زما جوړې خله دونه اسان کار دي